ساسره وسیله شته نه زما دا السلام علیکم ګرانې مینوال زه فیضان بلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو تاسو د ورکوټي شاندې کلیپ وګورئ نه زما ورور شته نه مې پلار شته نه زما د مور ټوله کور خرچم زه کومه نو دوستانو تاسو چې دی نو د ورکوټي شاندې کلیپ هم کتلی وي د نیلم ګل هغه نو تفصیلا خبره به زه کوم او ورکوټي شاندې کلیپ ما ځکه تاسو ته وښودلو چې تاسو د دې د خبرې واورئ د نیلم ګل چې دی نو کومه خبره کړې وي نه زما ورور شته نه مې پلار شته او زه چې دی نو د کور خرچه کوم خپل مورم پالم او د کور خرچم کوم ولې چې ورکوټي بچي دي د هغې خرچم ده نو مراد نه خو یو روپۍ هم نه اخلم ولې چې مراد ولا طلاق ورکړی دی او مراد سره چې دی نو زما باقي ټایم نه تېرېږي مراد چې واده کړی دی وایي زما چې دی نو چې کله مې واده ته زړه کېدو نو واده به م وکړم خو هغه کس سره به کوم چې کوم چې دی نو ښه عزتدار وي حیادار وي او بله خبره دا یې کړې ده چې زه به چې دی نو خپل دا مکمل چې کوم دا کاته ده د شوبز هغه چې کوم فیلډ دی دا به زه پرېږدم او آیا عزت سره به خپل ژوند تېروم او په دې شوبز کې چې دی نو دونه څه خوند مزه نشته دا خبره کړې ده او بله خبره دوستانو دا هم کړې ده زما چې دی نو د میاشتې 8 لکه 9 لکه چې دی نو آمدني ده نو دونه چې دی نو ماته پیسې میلاویږي نو د هغې مین وجه دا ده زه چې کوم شو کوم آیا په پاکستان کې کوم او که پاکستان نه بهر کوم چې بهر کوم نو د هغې پیسې زیاتې میلاویږي او پاکستان کې کوم نو د هغې چې دی نو لږ پیسې کمې میلاویږي خو خیر چې څونه میلاویږي وایي زما د کور ګزاره پې ښه روانه ده او ښه چې دی نو زما ژوند پې تېرېږي دا خبره کړې ده او بله خبره دوستانو چې کومه درېیمه خبره کړې ده هغه دا کړې ده وایي چې دا چې کوم کسان دي زما آیډیانو پسې لګېدلي د ټیک ټاک آی ډي شوه که فیسبوک شوه او که بله آی ډي شوه نو لایکي هغه شوه نو وایي دا چې دی نو د دوی نور څه ورته نه میلاویږي نور څه چې دی نو د دوی دغه لاس لاندې نه راځي صرف زما آی ډي د دوی د لاس لاندې راځي او هغه ختموي نو دا خبره چاته کړې ده تاسو هم ښه پوهېږي نو هغه کسانو ته یې ویلې ده نو نوم زه دې وخت د هغه کسانو په دې ویډیو کې نه اخلم خیر بیا به ذکر وکړم خو خبره دونه ده چې تاسو هم ښه پېژنئ هر یو کس هم پېژنئ او نیلم ګل اشاره هم ورته کړې ده ستاسو نور څه رس نه رسي وس هم نه رسي نو تاسو ایله بله چې دی نو زما آیډیانې ختموئ نو بس دوستانو دا میسج او دا پیغام د نیلم ګل هغه خبرې ما په تاسو باندې واورولې شارټ کلیپ و نو انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي